خان بابا پاکستان یونائټډ سټیټس اف پاکستان جوړېدو کې پاکستان ته څه نقصان دی؟ پاکستان یونائټډ سټیټس اف پاکستان جوړېدو کې پاکستان ته څه نقصان دی؟ هیڅ هم نه. پاکستان ته پکې فایدې ډېرې دي، نقصان بالکل نشته. البته پنجاب چې دی نو هغه به خپل حق ته محدود شي، خپلو وسایلو خپل دغه ته به محدود شي. دغه وجه ده چې زه پاکستان ټولو قومونو ته وایم، دلته میشته چې ټول قومونه دي چې خپله خاوره، خپل بیل وجود، خپله ژبه، خپل هر څه لري، نو سندیانو، بلوچیانو، پښتنو ته او پنجابیانو ته هم چې راځئ که تاسو د ملک سره چې دی نو مینه لرئ، دغه لرئ او اخلاصمند یئ، نو راځئ چې پاکستان یو داسې ریاستي نظام ته یوسو چېرته چې د هر قوم په خاوره باندې د هغه قوم د خلکو د ژبې اولنی حق وي، د هغوی په خاوره، وسایلو، سرکاري چوکونو، کرود اولنی حق د هغوی خپل وي او په مرکز کې یو مساوي نمایندګي وي د ټولو ریاستونو. لکه ریاست های متحده پاکستان چې دی نو هغه مونږه د هغې ریاستونه که مونږه پښتونستان کو پښتونستان ریاست متحده های متحده پاکستان، دغه شانتې بلوچستان، دغه شانتې سند، پنجاب، نو یقینا چې دا ملک چې دی نو دا به زیات مضبوط شي او په مرکز کې ټولو ته چې دی نو متوازي مساوي چې دی نو دغه وي، نمایندګي وي، نو یقینا چې دا پاکستان چې دی نو دا به یو مضبوط ملک جوړ شي. خو بده مرغه پنجاب دلته پاکستان ګڼلی کېږي، د هغې دپاره د نورو وینه، د هغوی وسایل، د هغې هر څه خوړلی کېږي لګیا دي. نو که چېرته دا بند شول نو نه صرف په دې ملک کې به امن او خوشحالي راشي بلکې خطې ته به امن او خوشحالي میلاو شي. نو بیا هم زه د پاکستان کې میشته ټولو قومونو ته چې ورته وایم چې راځئ چې مونږ پاکستان یو داسې ریاستي نظام ته یوسو چېرته چې د ټولو قومونو په خاوره باندې د هغوی په وسایلو، سرکاري چوکونو، کرو اولنی حق د هغوی د ژبې وي او په مرکز کې چې دی نو د ټولو ریاستونو د مساوي نمایندګي وي. لکه پښتونستان ریاست های متحده پاکستان، دغه شانتې بلوچستان، دغه شانتې چې دی نو سند، داسې نور. نو دې سره یقینا چې پاکستان ته نقصان نشته، پاکستان به زیات مضبوط شي. البته پنجاب چې دی نو هغه به خپل حق ته محدود شي او پکار دی چې محدود شي. بس دی ډېرې د نورو وینې وڅکلې او د په وسایلو چې دی نو خپل ځان ډک کړو. نو اوس بهتر ده چې د پاکستان ادارې چې دی نو هغه د پاکستان دپاره سوچ وکړي، نه چې د پنجاب دپاره. مننه، الله دې مل شه.